نن محترمو نن مارکیټ ته چې د عقیدې نظریه کم دشمن راغله دی زما استا علاقې ته چې پاقیدې باندې کم حمله کوون کې راغله دی دی به همیشه ستا خواته راځي ستا په ذهن کې به شکوک او شبهات درغورځي ستا په ذهن کې به وسوسې درغورځي مثال په تور ما د قرآن مجید آیات وایو د دې مقابله کې به تعالی راځي د دې مفهوم نه به د انکار کوي انکار به ولي کوي د انکار عذر به درته څه بیانوي تا ته به وایي چې دا د یو حدیث نه خلاف دی الکه کم حدیث نه خلاف دی و امام بخاری حدیث نقل کوي لا صلاة الا بفاتحة الكتاب لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب بغیر سورہ فاتحه نه مونږ نه کیږي او ما عرض وکړو نن خود شکوک او شبهات په بنیاد باندې ستا عقیده نظریه تبا کوي ستا عمل تبا کوي ستا خواله برازي ستا په شکوک او شبهات کې ورځي تعالی براشي کاکا مونږ دی وکړو ها جی ما خو مونږ وکړو امام پسې سورہ فاتحه ویلا نه ما خو سورہ فاتحه امام پسې نه دی ویلي تا ته وای خ کاکا د دینه دا معلومیږي چې ستان نظریه ده چې بغیر سورہ فاتحه نه مونږ کیږي ضرب تا پسې کاغذ راوالي ضرب ستا سره خبره شروع کی لاړ شیخ خپل مولوی صاحب ته وایا چې یو حدیث د سره راوړل چې بغیر سورہ فاتحه نه مونږ کیږي 15 لک روپۍ انعام دی زدر ته پیس کستا مولوی صاحب تا حدیث ونه خودو بیا مال راشه ز پیس سبیل الله د الله د رضا د پاره درته حدیث کم چې بغیر سورہ فاتحه نه مونږ نه کیږي به کله مونږ پسیم زمونږ خلک راشي مولوی صاحب یو حدیث د څه وخای چې بغیر سورہ فاتحه نه مونږ کیږي مونږ وایو مسله زمونږ نه د حدیث د کم ځای نه راوړو مسله زمونږ نه د حدیثو د کم ځای نه راوړو د آیات ساتي زمون احناف قطن دا مسلک نه دا غلط فهمی ده مونږ وایو کوم خلکو چې ذهن کې دا خبره اچولې ده چې د احناف په نسبت بغیر د سورې فاتحه نه مونږ کېږي زمون دا غلط فهمي شکار دي زمون د احناف په نسبت باندې سورې فاتحه په منځ کې ویل واجب دي سورې فاتحه په منځ کې ویل واجب دي بغیر د دینه مونږ فاسد دي ها اختلاف په دې خبره کې نه وو چې بغیر د سورې فاتحه نه مونږ کېږي که نه کېږي دا خو اتفاقی خبره وا اختلاف په یو بل خبره کې وو اختلاف والا خبره دستانه پټکړه اختلاف په دې کې وو چې یو امام قرات د ټولو مقتدیانو د پاره کافی کېږي که نه کافی کېږي د هغه اختلاف والا خبره پټکړه غیر اختلافي مسله رامخ کې کړه زم د دې خو مثال دي سره تاسو د جمعې مونږ کو یو کس بهر تاسو ته ولاړ له وابي ولاړ له غیر مقلد ولاړ له عثماني ولاړ له جماعت المفسدين والا ولاړ له بهر ته لاس نه ونی تا ته وی کاکا جمعې مونږ دی وکړو تورته ها د جمعې مونږ خو مې وکړو کاکا لګون ته ماتره جمعې خطبه واوروا یرم مال خو جمعې خطبه ناراضي خ کاکا ستاسو نظریه دا ستاسو مسله دار چې بغیر د خطبې نه جمعې مونږ کیږي الان کې زګر ته حدیث خیم امام بیهقی حدیث نقل کړي لا جمعه الا بخطبه بغیر د خطبې نه د جمعې مونږ نه کیږي ویلاړ سم مولوی صاحب ته وایا چې یو حدیث راوړي چې بغیر د خطبې نه د جمعې مونږ کیږي 15 لک روپۍ انعام ستا ها کله ستاسو مولوی صاحب دې حدیث ونه خودو بیا ما پس راشه فی سبیل الله د الله د رضا د پاره درته زه حدیث کوم چې بغیر خطبې نه جمعه بغیر خطبې نه جمعه زم دې مرګري تپ شکوک په تپ غلط فهمي کې مبتلا کړي ته په دوکه کې وګرځولې ځکه اختلاف خو پدې کې نو چې بغیر خطبې نه د جمعې مونږ کیږي کنه کیږي دا خو اتفاقی مسله وا اختلاف والا مسله دا وا چې یو خطیب خطبه پوره مقتدیانو د پاره کافی دغه نه ده زمونږ د اهل سنت والجماعت موقف او نظریه دا وا چې یو خطیب خطبه پوره محله والو د پاره کافی ده زمونږ نظریه دا وا څنګه چې یو مؤذن اذان د پوره محله والو د پاره کافی ده څنګه چې یو خطیب خطبه ټوله محله والو د پاره کافی ده څنګه چې یو امام ستر د ټولو مقتدیانو د پاره کافی ده دغه څه مونږ وایو د یو امام قرات د ټولو مقتدیانو د پاره کافی ده مسله زمونږ واخله به اعتراض په مونږ کې دلایل به مونږ درکو زمونږ نظریه دا ده د یو امام قرات د ټولو مقتدیانو د پاره کافی ده زم په دې دلیل وغواړه د دلایل انبار بدر تو لګو زما شیخ امام اهل سنت شیخ سرفراز خان صفدر سے نور الله مرقده خپل کتاب احسن الکلام کې لیکي او من کان له امام حدیث نقل کړي من کان له امام فقرات الامام له قرات د چاره پاره چې امامي اغه له ځان له قرات کولو ضرورت نشته امام قرات د ټولو مقتدیانو د پاره کافی ده امام اهل سنت فرمای پس سلويخ سندونو سره دا حدیث ماته ملاو شوی ده پس سلويخ سندونو سره دا حدیث صرف ماته ملا او د آیات ساتي محترمو مون احناف نن تاسو په شکوک شبهات کې ونه غورځي مون احناف الحمدلله د دلایل په غرونو ولاړیو زمون لاندې د دلایل غرونه دي مون د شګو په ډیری نه ولاړ چرته تاسو دوکنه کې تر احناف یو مفتابه معمول به مسله راوړه زمون مخله راشه د خپل علماو خواله راشه د امام ابو حنیفه رحم الله د دلایل تپوس وکا مخالف بتا په دوکه کې اچي د امام ابو حنیفه رحم الله د مذهب په رکار بتا د دلایل درخي مخالف بتا په شکوک شبهات کې وخت کوي د امام ابو حنیفه رحم الله مقلد بتا ته قران وای تا ته په دلیل کې احادیث وای تا ته په دلیل کې اجماع الامت وای تا ته په دلیل کې امام ابو حنیفه رحم الله اجتهاد وای ان شاء الله
زم ها یو ځل خو تاسو ټرای وکړئ، تاسو ته څوک حدیث وکړي بیا خپل علماو نه تحقیق هم نشته، بس د هغه ځینه تاسو لاړ شي یره والله حدیث سره تخول او عمل به شروع کو. نه محترمو دا طریقه غلط را. زم ته په کومه مسله باندې راشه زمونږ د احنافو الحمدلله مونږ د دلایل انبار لرو. مثال په تور ما مسله رسله امام پسې سورې فاتحه مونږ بغیر نه د سورې فاتحه نه بغیر د مقتدی مونږ په امام پسې کیږي کنه کیږي. زه دلایل پاغي باندې یو لوی جهان لرم خو ها دلایل نه ذکر کوم، صرف درې سلور نقطې تاسو په وړاندې ویم. تاسو نظر وکړئ، سوچ وکړئ. د معراج شپه ده، امام څوک دی؟ امام څوک دی؟ نبی علیہ السلام امام الانبیاء امام دے. شاته مقتدیان څوک ولاړ دي؟ څوک ولاړ دي؟ انبیاء ولاړ دي. نسائی شریف جلد نمبر 1 صفحه 145 کلاو کا صفحه 145 کلاو کا الته حدیث راځي، حدیث قدسی دے. الله فرمای سورہ فاتحه هغه سورت ده چې دا صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ملاو شوی، د نبی علیہ السلام نه علاوه یو نبی ته نه ده ملاو شوی. د معراج شپه نبی علیہ السلام امامو، باقی انبیاء مقتدیانو چې کله سورہ فاتحه پاوی نازل نه ده یاد ورته یاد و نازل شوی نه د یاد رقم زینه و. ماوی زما سوال دار اے نبی علیہ السلام دی انبیاء ته ویل دي چې اے د انبیاء جماعت اول سورہ فاتحه زده کوي، زکه چې په ما پسې ودرېږي تاسو خو زما تابع شوي، تاسو خو به زما اقتدا کوي او مقتدیان در امام تابع د امام مقتدیان د امام اقتدا کوي. لګ ودرېږي سورہ فاتحه زده کوي، ځکه چې زما په شریعت کې بغیر د سورہ فاتحه نه د مقتدی مونږ نه کیږي. لګ ودرېږي سورہ فاتحه زده کوي، ځکه زما په شریعت کې یو امام قرات د ټولو مقتدیانو د پاره نه کافي کیږي. نبی علیہ السلام دا ویل دي، نبی علیہ السلام ویل دي زم د انبیاء مونږ وشو کوونه شو، د انبیاء مونږ وشو زمونږ د احناف ولی نه کیږي. که زمونږ د احناف ته مونږ ته باطل ویل اول د انبیاء په مونږ د ابطال حکم ولګو، زمونږ په مونږ ورسته ولګي. زم ها نبی علیہ السلام د ژوند اخري مونږ دی، د دوه صحابه په وګوي لاسونه راچولي جمعات تراغی. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی امامت شروع کړی دی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ودرېدو، ابوبکر صدیق رضی الله تعالی رسته شو. روایتو کې راځي د قرات اکثر حصہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام لوسترا واخذ رسول الله صلی الله علیه وسلم، نبی علیہ السلام قرات شروع کو من حيث د اغزنا چرته چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی رسیدل. د نبی علیہ السلام د ژوند اخیری اولنې د اخیری منځ د نبی علیہ السلام د ژوند اخیری منځ اولنې رکعت بغیر د سورې فاتحه نشو. ماوی اول حکم په امام الانبیاء ولګو چې د نبی علیہ السلام د ژوند اخیری منځ باطل له په موږ احناف ورسته ولګي. زم ها زم احادیث ګندی اگے ته نظم امام بخاری حدیث نقل کړي. حضرت ابو بکر رضی الله تعالی عنہ فرمای انه انتهى الى الصف، د سب تر ورسېدو په منډه باندې جمعات کې راغی. نبی علیہ السلام پر رکوع کې، ابو بکر رضی الله تعالی عنہ د سب نه معمولی رسته ودرېدو. نبی علیہ السلام چې کله سلام وګرځاو فذکر ذلک للنبی صلی الله علیه وسلم، نبی علیہ السلام ته دا واقعه ذکر شو د الله رسول تاسو پر رکوع کې وای، ابو بکر رامنډ کړه هغه ودرېدو تاسو سره رکوع کې شریک شو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته دا نه وای چې زما په شریعت کې بغیر د سورې فاتحه نه د مقتدی مونږ نه کیږي، زما په شریعت کې یو امام قرات د مقتدیانو د لپاره نه کافي کیږي. ابو بکر لاړ شو واپس مونږ وکا، نه نبی علیہ السلام ور لملاړه وای. نبی علیہ السلام شاباس ور کوي، ورته وای زادک الله حرسا، الله دې استاهرس نورم زیات کې ولا تعود آئنده دې سمکو. زم ها ابطال حکم ولګوا. بہرحال محترم السلورم زم امام اعظم ابو حنیفه رحم الله فرمای قرآن د حاکمیت د پاره راغله دی، د په هیڅ میدان کې محکوم جوړېدل نه قبلای. قرآن په هر میدان کې حاکمی، قرآن د حاکمیت تقاضا کوي. امام اعظم رحم الله فرمای مخکې چې ولاړ د امام دی، شات دا حاکم دی، شاته چې ولاړ دی دا محکوم دی. د دیو جن قرآن حاکم له اجازه ورکو، تر قرآن تلاوت وک محکوم له اجازه ورنکو. زم ها لگ صحابو ته احادیث په دې باب کې دومره غندي انسان کې وګوري د انسان عقل حیران شي. خو ها تپ منسوخ روایتو باندې، تپ منسوخ عمل باندې وراړي، تپ دوکه باندې اخلي، ستانه اصلي نوٹ اخلي، دیسی نوٹ درکې. زم د صحابو فتوی لګي ګوره. عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ یو کس راغی او یو کس په امام پسې ولاړ دی او د قرات کوي. عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ عجیب جواب ورکو، ولکه زما وسو رسید لقلات السنتهم، جواب د یخن د زیلون رو بسم. عمر رضی الله تعالی عنہ ته یو کس راغی تپوس کې کس په امام پسې ولاړ دی قرات کوي. عمر فاروق رضی الله فرمایي مولا افاه ترابن، زما زړه غواړي چې خله د خاورونه ډککړي شي. زید ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ کس راغی هغه ورله جواب ورکو فلا صلات له منځ نه کیږي. علی رضی الله تعالی عنہ کس راغی، علی رضی الله تعالی عنہ جواب ورکو قد اخطا الفطره، دی انسان نه سنت طریقه خطا شو. ها تاسو ذهن کې برازي بیا دا هغه حدیث څه مطلب دی؟ زم دا هغه حدیث مطلب هغه کوم چې نبی اسلام صحابه بیان کړل دي. زم ها موطا امام مالک سپا اتش په تکلاو کا
जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह फरमाई दा हदीस पर बारे दा अगा चा किरे ची यवाजी मुंस कई जेम मोता इमाम मालिक शपक्ष पे तो सफा कुलाव के 66 सफा कुलाव का हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला फरमाई दा हदीस पर बारे दा अगा चा किरे ची यवाजी मुंस कई जेम अबू दाऊद शरीफ जिल नंबर 1 सपयौसल शपगिश 126 द हक्कानी चाप कुलाव का सुफियान इब्न उयैना रहमहुल्लाह द सहाबा शागिर्द द दे हदीस नकल के उनके आगा फरमाई इजा अहजा लिमन युसल्ली वहदहु दा हदीस मुबारक आगा चा करे ची यवाजी मुंसकी जैम तिरमिजी शरीफ कुलाव का सफा 134 जिल नंबर 1 कुलाव का इमाम अहमद बिन हंबल रहमहुल्लाह फरमाई इजा कान वहदहु दा हदीस मुबारक आगा चा करे ची यवाजी मुंसकी मुबारक आगा चा करे ची यवाजी मुंसकी मावे द हदीस आगा मतलब देखम ची नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबो बयान करेगा।